نننے مختصر بیان دیو غلط فہمی او دیو شبہی د ازالی بیان دی چې هر یو پاک ډله ده او د یو سچي دعوی والا دی داغي مقابله کې د دروغجنو دعوو والا خلق خامخا وی د خالق نشورو د مخلوق پار انداز خلقو کې داغي مقابل کې د رښتینی دعوګیرو مقابله کې دروغجن دعوګیر خامخا پیدا کیږي دا د رب ذوالجلال عادت په دی باندې جاری دی که یو طرف ته خالق رښتینی دعوګیر د خالقیت او د معبودیت دی خدا هغه خالق په مقابله کې هم دروغجن دعوګیر پیدا شوی وو نمرود او فرعون او یا دجال د معبودیت او د خدای دعوی کړي وو کوي کانبیاء علیهم السلام رښتینی دعوګیر د رسالت او د نبوت نو دا غي په مقابله کې هم دروغجن دعوګیر پیدا شوی وو مسیلمه کذاب طلیحه یا اسود عنسی یا غلام احمد قرینه یا نور دروغجن کذابان چې د محبوب علی السلام په فرموده باندې دیرش دروغجن مدعیان د نبوت په د قیامت پورې پیدا کیږي کا اولیاء یا علماء رښتینی دعوګیر د علم او د وراثت د نبی علیه الصلاۃ والسلام شتا بالمقابل دروغجن بد عقیده او د غلطو عقیدو والا خلق په دروغ د وراثت د نبی علیہ السلام دعوګیرم شته دي کا اولیاء او نیکان د رښتینی دعوو والا د رب ذوالجلال دوستان اولیاء شته دي نو ډیر دروغجن فاسقان فاجران ناقصان چې هغه خپلم په شریعت جوړ نه وي نو داسې دروغجن پیرانم دعوګیر شته دي چې هغه د خلکو نه هغه رښتینی اولیاء ورکړي نو دوه قسمه خلق د دین دشمنانو موږ مسلمانانو کې د جاسوسۍ په شکل را دننه کړي یو قسمه د ناقصانو پیرانو په شکل باندې چې هغه بغیر خریلی وي چرسونه به بادای دمان بغړی الکان بغړی قوالیان بغړی خپل مجلسونو کې ډېر ناروا کارونه کوي داوګیر به د پیری وي اکثر زیارتونه نیولې دي د ګدنشین پنوم باندې دروغجن ډېر خلک ځان نه راتاو کړی وي او هغه ته دا یو شوبه ورغورځولې چې زه د خدای ولی او دوست ما او تاسو زما په مریدۍ کې کمال ترسه یو فلان دی او فلان دی او فلان ندام یو قسم ته انګريزانو جاسوسان دي چې دغه حقانی پیران بدنامول غواړي بل طرف ته د مولا په لباس کې جاسوس رادن نشه د پیر د بدنامۍ د پاره ولګیدا هغه خلکو ته هغه حقانی پیر ته اوس پټای ا دروغجن پیر چې زیارتونو کې چرسونه بادای او ناروا کارونه کوي خلکو توای پیر دغه سړی دی ګوره چرس بادای پیر دغه سړی دی قوالیان غږی پیر دغه سړی دی جنکۍ غړی یا د پنجاب باز عرسونه او میلې کتا سلیدلی وی چې پاره کې د شریعت ډیر خلاف کارونه کوي نو یو خواته د دین جاسوسانو د پیر پنوم خلق رادن نکړه هغه هم د پیر بدنامول کوي خدای د پیرای دا بل طرف ته د مولا پنوم خلقو امیانو ته هغه پیران معرفي کړ چې پیر دغه سړی دی نو عوام مسلمانانو نه هغه رښتینی پیران حقانی اولیاء کاملین چې د رب ذوالجلال ته د رسیدو د پاره لوی ذریعي واسطې دي د عوامو د ذهن نه وتل نو خلکو داسې ګمانو کا چې ګینه بس پیران برشتیا داسې خلک وي نو نه بیان
دغه دروغجنو پیرانو او د دې رښتو پیرانو په درمیان کې لږ فرق کول دي. هغه مليان چې تا ته پیران بدنامول غواړي او هغه د اولیاء او د پیرانو دشمنان دي، کله هر عقیدت والا او د هر ډلې والا دي، هغه تاسو ته د قران عظیم الشان یو دلیل پیش کړي او دا هغه غلط ترجمه په کولو سره د عوام مسلمانانو ذهنونه خرابوي. رب فرمای ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون الناس أموالهم بالباطل یا لا یاکلون اموال الناس بالباطل. یقینا ډیر د مليانو نا او ډیر د چلګرو پیرانو نا خامخا خوري مالونه د خلکو په باطل باندې، په ناروا د خلکو مال خوري. احبار جمع د حبر ده او حبر مقلوب د بحر دی، چې یو سړی په علم کې بحر وی لوی مولاوي هغه ته حبر وي، غټ مولا. او جمع احبار راځي غټ علم والا. او رهبان جمع د راهب ده او راهب د رهبت نه چې لګري او پغار کې کېناستل. نو خدای تعالی وی چې ډیر د مليانو نه او ډیر د رهبانو نه او چې لګرو نه خلق نه په باطل مالونه خوري. دا آیه کریمه تاسو ته هغه خلق چې د پیرانو دشمنان دي خپل مولا دی او د پیر پرد کې آیت پیش کړي. اولا دا آیات کې چې یو د يهوديانو ډله ده او یو د عیسویانو ده او یو منګه مسلمانان یو. دا قرآن خپل اصطلاحات دي، هغه اصطلاح چې او پیژندل شي یهودو ته قرآن چې کله نسبت کوي و اصطلاح استعمالي، نسوارای چې مرادی بل الفاظ ورته استعمالي، او زمنګ د دین مولیان او پیران چې مرادی بل اصطلاح استعمالي. دای کریمه چې ان کثیر من الاحبار والرهبان دی، دا د یهودو د نسوارا مبارک دی، دا د مسلمانانو مبارک نه دی. د يهوديانو علماء ته زمون قرآن احبار وي، د يهوديانو علماء ته سوي احبار. کله چې قرآن حدیث کې احبار راشي مراد د هغه نه د يهودو علماء وي. او د يهوديانو هغه پیرانو ته ربانیون وي. قرآن کې ربانیون معنا منسوب الی الرب، والا هغه خلق چې رب ته نسبت کیږي، یعنی ذکر ډیر کې یو رب سره تعلق ډیر وي. نو د يهوديانو پیرانو ته په قرآن کې ربانیین وای، او د يهوديانو مليانو ته په قرآن کې احبار وای. د نصرانيانو مليانو ته په قرآن کې قسیسین وای، او د نصرانيانو پیرانو ته په قرآن کې رهبان وای. زمنګ د دین مليانو ته په قرآن کې علما وای، زمنګ د دین پیرانو ته په قرآن کې محسنین وای. دا شپږ ټکي دي، احبار او ربانیون دا د يهودو مليان او پیران دي. قسیسین او رهبان دا د نصرانيانو پیران او مليان دي. او علما او محسنین دا زمنګ د امت مليان او پیران دي. ګوره زبردست قرآن کې اوخن رب فرمای د يهوديانو بارکه لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم الصح. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، دا يهود ولن منی کوي هغه پیران د يهودو او هغه مليان د يهودو د دروغ او د ګناه د خبرونه او د رشوت خوري او د حرام خوړلونه، ولی نه منی کوي؟ دا د يهودو مليانو پیران دي، دوی منه کی کنه. ګوره د يهودو مليانو پیرانو ته د ربانيون او د احبار نسبت شو. راشه نصرانيانو ته هغه ته چې نسبت کیږي رب فرمایي لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى.
رسول الله مبارک ته الله بیان کوي، فرمایي چې تبه د مسلمانانو سره ډېر دشمنی او تشدد کوونکي يهوديان او مشرکان بیا موزي چې دې ډېر کینی لري ورس. خو د مسلمانانو سره په دې نور دینونو والا کې چې ډېر مینه لري نو هغه نصرانیان دي. نصرانیان ډېر تشدد نه کوي، خو عیسوی دا يهوديان او مشرکان چې دي دا د مسلمانانو سره ډېر کینه لري. کتا سوې چې د انګريزانو سولې دشمنی کوي، د دې تپوس ما ډېرو سیاسي خلکو نه کړي. اتیا کال کېږي چې په امریکا باندې تسلط د يهوديانو راغلی دی، یعنی نظام په د يهوديانو د عیسوي سره پکې بچی نشي کوله او عوام خلک عیسویان دي. اوس هم عوام د بوش په تشدد رضا نه دي او جلوسونه په مقابله کې کوي چې مسلمانانو سره دا تیرې دا مکوي. نو قران دروغ نه وای، د عیسویانو عوام چې دی هغه مسلمانانو سره تشدد نه لري، يهود او مشرکان ور سره ډیر تشدد لري. رب فرمایي دا د نصرانیانو تشدد ولی کم دی؟ ذالک بان منهم قسیسین ورهبانا وانهم لا یستكبرون. دا وجه دا چې پدې کې علما شته دي او پیران شته دي، هغه ورته سملار خای. د نصرانیانو مولایانو پیران ورته وایي چې مسلمانانو سره تشدد مکوي او هغه کبرجن نه دي. نو ګوره د نصرانیانو مولا ته قسیسین ویل شو او د نصرانیانو پیر ته رهبان. ذالک بان منهم قسیسین ورهبانا. او د يهودو بارک لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، التپیر او مولا ته د ربانیون او د احبار نسبت شو. او زمنګ د امت علماء ته نسبت کیږي. انما يخشى الله من عباده العلماء، یقینا د خدای نه چې یریږي په بندګانو د خدای کې نو علما یریږي. دا د زمنګ د امت مولا ته علما ویل کیږي او زمنګ د امت پیرانو ته محسنین ویل کیږي. والله يحب المحسنین، خدای تعالی محسنین خوخی. محسنین جمع د محسن ده او محسن مشتقی دی او صدق د مشتقی تقاضا د مبدی کوي او مبدا ورته احسان دی او احسان ان تعبد ربک کانک تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. تدرب عبادت داسې وکي چې ته ګوري، کته نه ګوري نو تا خو ګوري. دغه مقصد د چا دی؟ د احسان دی. امام غزالی رحمت الله علیه وی مراد د دین علم الطریقت دی او صوفیت. عقاید علماء دیوبند او فتاوا علماء دیوبند هغه لیکلی دي چې دا علم الطریقات هغه علم دی هو المعبر عنه بلسان الشرع بالاحسان، چې د دین تعبیر د رسول الله په ژبه باندې په احسان سره شوی. او دارنګي تفسیری مظهری دا والله يحب المحسنین ترجمه کوي چې اولئک هم الصوفیه الکرام. دا صوفیه دي چې دا محسنین یادای نو پیران دي. نو عرض مدا کو چې علما د منګ د امت ته علما ویل شي مولیانو ته او زمنګ د امت پیرانو ته محسنین ویل شي. او سره خلق چې ان کثیرا من الاحبار والرهبان د پیرانو پرد باندې پیش کړي. نو د يهودو د نصرانیانو بارکه نازل آیت غیر او ته په مسلمانانو باندې. نو د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فتوا دادا دا بخاری دا دویم جل روایت دے چې ان الحروري من الخوارج هم شرار خلق الله لانهم انطلقوا الى آیات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين. حروریه فرقه دا په خوارج کې وړي ربي دین ډاله ده، ځکه دی هغه آیتونه چې د مشرکانو بارکه نازل دي هغه په مسلمانانو چسپانای. نو د يهودو د نصرانیانو بارکه چې آیت نازل شي او کم مولای زمنګ د امت په پیرانو مولیانو چسپانای، د بخاری د حدیث موافق د عبد الله ابن عمر په فتوی دا سړی خارجي دي. او خوارج څوک دي؟ د مصنف ابن ابي شيبه پر روایت رسول الله فرمای الخوارج هم كلاب جهنم یا كلاب النار. خوارج د جهنم سپیری. خدای تعالی دغه سپونه منغو تاسو وسات چې د يهودو د مولیانو د پیرانو د مسلمانانو مولیانو پیرانو فرق نشي کوي. یو جواب د آیت نه دا شو چې د دینه مراد په يهودو کې علما ډیر بي دینو او په نصرانیانو کې پیران بي دینو.
د نصرانیانو مولیانو گزاره کوله او د يهودیانو پیرانو گزاره کوله، خو چې ډېر په باطل مال به خوړو نو د يهودو نه به مولیانو خوړو او د نصرانیانو نه به پیرانو خوړو. نو خدای تعالی په دې آیت کې دواړه راغون کړل چې ان کثیرا من الاحبار، یقینا ډېر د مولیانو د يهودو نه، والرهبان او د چلګرو پیرانو د نصرانیانو نه د خلکو مالونه په باطل باندې خوري. نو دې بی دینانو هغه راواخستل زمنګ د امت په پیرانو باندې چسپان. دویم جواب، هغه مولا چې تا ته دا آیت پیش کړي نو خپل خو مولا دی کنه، تا ته وایي چې ګوره پیرانو رد په قرآن لسمه سفاره کې راغلی، دې ټولو بی دینانو امیانو یاد کړی دی، ډېرو امیانو ما ته وي چې یاره جي دا پیرانو باندې د لسمه سفاره کې خدای رد کړی دی. هغه دې په نور څه خبر دی، خو یو دروغجن مولا ورته غلطه ترجمه کړې ده او یې ګینې رښتیا به خدای تعالی پیران یاد کړي. نو هغه مولا چې د خولې نه د آیت راوباسي او په پیرانو چسپانئ، نو دلته خدای تعالی وایي چې ان کثیرا من الاحبار، اول وایي ډېر د مولیانو نه، رستو وایي والرهبان ډېر د پیرانو نه. اول خدا د نصرانیانو د یهودو علماو پیران دي، کته وای چې نه دا عام دي. زما در سره الخاء العینان په طریقه باندې واګه در سست کړي دواړه مراد دي. نو مولا ګل چې دا آیت په پیرانو چسپانه، اول خدای تعالی مولا یاد کړي بیا رستو پیر یاد کړي، نو تم په باطل مال خوري. کجوري دا کویټ او ډالر د انګريزانو خټول تاو والا اوس لګي په پیرانو باندې ایتونه چسپانه. نو اول په دې آیت کې مولیان راځي ان کثیرا من الاحبار، ډیر د مولیانو نه. نزان نه یادای آیت راواخلې امی ته وای دی پیر یاد کړي، روبان خرستو راغلی ځان سره سکے. دریم جواب ته نه دادای چې رب وای ان کثیرا، یقینا ډیر، دسی نه وای چې یقینا کلن ټول دسی دی، ډیر دسی دی د مولیانو نه چې په باطل مال خوري او ډیر دسی دی د چلګرو نه چې په باطل مال خوري. نه اول خدا هغه مراد دی چې ته وای نه د دې امت مراد دی، نه د ارخاء العینان ثانیا په طریقې سره بیا وایم چې رب کلیه نه دی ویلې، اکثریه ویلې ده، یعنی ډیر داسی دی ټول داسی نه دی. او رښتیام ډیر مولیان په باطل پیسې خوري د خلکو نه، د خلکو عقیده خرابوي، او ډیر پیران په زیارتونو کې ناز دی، یری خریلې دی ډمامي غږی چرسونه غږی او چې لګر ځان توای د خلکو نه په باطل او په تعویذونو په ناروا حرام او ساحره جادوګری باندې پیسې خوري. نو د آیت دا مقصد دی. نو بیا هم دا مقصد راونه وته چې ګینه پیرانو کې څه خسړې شته نه. بهرحال د دې یو حدیث بلشتا چې دا غینه استدلال کوي. دو صحابه کرام غزا ته روان دي، لوی ډله د خدای یو غونډې دا وداس یو غار دی د دې په دې بیخ کې یو ونه ده، دا غیلند دی د اوبو یو ویله ده. دا یو دی مرګری توای د قزه مې ډېر خوښ شو، دنیا نه مزړه تور دی دې غار کې چې لکېګم او دغه اوبو باندې باودسونه کومه قلار بدل تناستم د رب ذوالجلال عبادت وکم. امرګره ورتوای سید دا کار خو ښه خبره ده، خو راځه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو چې هغه ته د اجازه کوي کنه کوي. دواړه لاړه محبوب صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو اوبه مې ولیدې او بره مې یو غار ولیده او ډېر مې خوښ شه چې هلته چې لشم او د اوبو باندې اودسونه ومونځ او عبادت کوم او دنیا پرېږدم. ها زمانه خو د جهاد وکنه او جهاد خو ډېر بهترین عمل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه صحابي ته وایي لا رهبانیت فی الاسلام، زما په امت کې چې لګرین نشته دی، او رهبانیت امتی الجهاد، زما امت چې چلی کوي او په غارونو کې کینی نو ډېر شوق چې کیږي نو جهاد ته دی روزي، نو د کور او د عیال نه به اوزي او په جهاد فی سبیل الله کې دی چلی تیری کی. زما د امت رهبانیت جهاد دی او د غارونو کې کیناستل نشته دی زما امت کې. نو دا خلق در ته هدایت پیش کړي چې دا تاسو پیر بابا ته زو بیال ته چې لخانه ده تا ته وې دغه امبد کړي بدعت کړي چې په دې غره کې یو ناسته کړي. زمونږ امت کې چې لګریشته نه ده نو د څنګه چې لیستلی. نو جواب دادی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض احکام د هغه زمانه پوری تړلي، ا زمانه دور د جهاد اسلام په غربو په ترقی باندې روان. علامه قرطبی د دې کلمه په شرح کې چې فاو ال الكهف چې اصحاب کهف مرګرو کې یو بل توی چې زې رجوع غار ته وکي، نو د خلکو نه او تختید القرآن وای د اصحاب کهف بزرگان لاړو په غار کې چې له شټولر ته پټ. نو دینه خو پته ولګی چې اولیاء او ته په غار کې ناس ته یو ښه کار دی.
نو پدی باندې دا تفسیر قرطبی دی او دا د دې مصنف دنن صدا پاس 800 کال وړاندې تیر شوی دی. دا وای چې په دې غار کې کېناستل او چې لګری کول او یا واده نه کول څنګه خبره ده. زمونږ د امام صاحب ورنۍ فتوا خدا وا د متقدمین د مذهب امام شافعی صاحب وای چې د واده کول نه کول افضل دي. په واده کولو کې یو سنت پوره شي لیکن نور ډېر حرام به سړی نه کېږي او حلال روزي نشي پیدا کولای نو چې وای نه کی داخله. امام صاحب وای نه واده کول افضل دی یو پکې سنت پوره کیږي بل د ډېرو نارواو نه پکې سړی بچ کیږي سترګې زمکه ته وغورځي. دا اختلاف خو زمونږ د مذهب متقدمین او فقها فتوا دا کړی ده چې واده کول بهتر دی. ورستو بیا زمونږ د مذهب متأخرین هم چې وکتل چې یاره په واده کولو کې خو ډېر غټ غټ نقصانات مخې ته راځي حلال روزي بیا نشي ګټلی په حرام وخته کېږي. نو زمونږ د مذهب بعضو متأخرین هم فتوا د امام شافعي صاحب په مذهب وکړه چې یاره اوس واده کولو نه کول افضل دی. دور داسې راغلی اوس دلیل پیدا کول غواړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا بلغت السنه الى 180 کله چې زمانہ یوصل آتیا تا ورسیدا کال ہجری یوصل آتیا تا ورسید پلسم کال نبی علیہ السلام دنیا نه تللی دی. نبی علیہ السلام وی چې یوصل آتیا سنه ته دا سنه ورسیدا حلت لامتی العزبا والرهبا بیا زما د امت د پارا واده نکول دام رواشی او بیا زما د امت د پارا په غارونو کې چې لګری کول دا هم رواشو. نو هغه حدیث چې لا رهبانیت فی الاسلام زما په امت کې چې لګری نشته هغه حدیث د یوصل آتیا کاله پورې هغه فیصله وا. خو چې یوصل آتیا کال نه خو رسول الله مبارک ته پته وا چې امت کې ډېر تحول راځي او د اسلام هغه جهادي چرچه ختميږي کافران نور غالب کېږي اسلام بیرته راغونډيږي او کمزوري کېږي. د تابعین دور ختميږي کنه صحابه او تابعین تبع تابعین دا بهترین خلک دي. دا غي نه خو بیا دروغ خور کېږي د مسلمانانو ډلې کمزوري کېږي. نو په دې وخت کې نبی علیہ السلام فیصله مختلفه کړه او فرمایل چې زما د امت د پاره په یوصل آتیا سنه کې بیا واده نه کول او په غارونو کې چيلي استل دا بیا رواشي. بیا دوی ته دا پکار دي چې هم دا وجه ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک په یو نیم سلسله کې د دنیا نه تللی. نو هغه د یو صلاتیا سنې نه مخ کې تللی. هغه چې کومه فیصله کړې د خپل زمانه فیصله کړې ده چې واده کول افضل دی او چې لګرۍ ته ضرورت نشته. لیکن یو صلاتیا سنه چې د وفات نه 10 کال وروسته ده بیا جنید بغدادي رحمت الله علیه او د دې خلکو زمانه چې راځي نه هغه مبارکانو چې لې شروع کړې دي او هغه مبارکانو بیا لوی لوی چې لګرۍ نه کړی. نو عرض می دا کو چې دا څومره اولیاء او پاکان تیر شوی هغه مبارکانو چې لیستلی دي هغه خوارانی کړی دي او هغه چې کم نه پدې کې ګوخنه شنه نه کړی. ګور نبی علیه الصلاۃ والسلام حاجیانو صاحبانو لیدل دي غار حرا چې پټوله مکه معظمه کې اول غار سرج کې دی او بیا غار حرا دی. څومره اوچت دی چې تکړه ځوان ورته په وسا ورخته نشي او محبوب علیہ الصلوۃ والسلام باغل ته چلی استه اغل ته مبارک ناس ته تفکر به کو د الله رب الجلال په صفاتو کې. امام ربانی رحمت الله علیه مجدد للفسانی رحمت الله علیه مبارک وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغل ته چې ناس ته د څه مقصدو وې د مقصد معجزه حاصلولو. سړی چې په غار کې کینی کدا سړی مدعی د نبوت نو خدای غته معجزه ور کوي او کدا سړی مدعی د ولایت نو خدای کرامات ورته ور کوي. چې څومره د خلکو نه لری کیږي او ریاضت ډیر کې خوراکونه کم کم کې نو پدې سره چې کم نه استا غ باطن کې صفائی راځي د باطن د قلب تصفیه دی وشي او د نفس تزکیه دی وشي بل اخر اعتدال د عناصر دی راشي. نو بیا ته په خپل د زړه په شیشه کې ډیر پټ پټ شي نه لیدې شي او ډیر کرامات خدای تعالی به تا ته درکړي. نو دا د زړه تصفیه چې راځي یا په دې ریاضتونو چې لو باندې راځي یا په جهاد او په مجاهده باندې راځي یا د کامل اولیاء او په توجهات باندې راځي. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي دینه قشبندی دی د پدری طریقو کې د خپل غالبا د والد ګرامی مریدو
او په نقشبندیه طریقه کې د خواجه باقی بالله رحمت الله علیه نه مرید شه. نو چې کله د نقشبندی طریقې کمال ولیدا چې دا ټول د سینې نه سینې ته القا ده او دا چې کوم دی یو ډېره تیزه طریقه ده او دا نوري طریقو مثال داسې دی چې پیر مبارک په نورو طریقو کې تا ته وسکروټه درکوي اور نه درکوي. هغه سکروټه درکوي هغه به ته پوکې، هغې پوکولو مقصد دا دی چې د هغې موافق ریاضتونه به کوې، تهجدونه به کوې، چیلې به وباسې او روژې به نیسې او داسې کمه کمه روټۍ به خورې، ډېر تکالیف به تېرې. دا هغې سکروټې ته پوکې 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 حتی که چې په ډېره خپله خوارۍ به د هغې سکروټې نه ته اور جوړې او په هغه اور به باطن صفا کوې او قبر کې به رڼا ځان ته جوړې. نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، ستا د حسن څو مقدار ته نه رسیږي. بهارونه خزانونه به ډېر راشي، بهارونه خزانونه به ډېر راشي، مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي. دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر سات ملاویږي. بندان اور درکوي خو ته به صرف دومره کوې چې دا اور تا نه مړ نه شي، ته به دا کوشش کوې. دا در نه بادو نه وي، غلط عقیدو والا څه کېننې، غلط عملونه چېرته ونه کې او بل چې دی د خپل پیر مبارک هغه صحبتونو ته ځې راځې، نو صرف تا نه هغه اور لمبه چېرته مړه نه شي. د دې وجه ده چې امام ربانی رحمت الله علیه فرمایي چې یک توجه مایان کار صد چلی دیگران میکنه ده. هغه په مکتوبات شریف کې وایي چې موږ نقشبندان کله یو توجه چاته وکړو نو دا د نورو طریقو د سلو چلو کار کوي. نو داسې رحمان بابا رحمت الله علیه وی چې په یو قدم تر عرش پورې رسی. ما لیدلی دی رفتار د درویشانو، دی مراد د درویش نه چشتیان یادوي چې یو قدم تر عرش پورې رسی. ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. نو د دې مبارکانو انتها چې کومه ده، اولا قدم ته تزکیه د نفس باندې شروع کیږي او نفس چې کوم دی دا د عالم خلق نه دی او خلق دایره چې کومه ده دا د عرش نه ښکته ده. او نقشبندان حضرات اول سبق په قلب کې ورکي او قلب دی، روح دی، سر دی، خفي دی، اخفا دی او نفسي دی، قالبي دی. نو دوی نفس ته بیا په شپږمه درجه کې راکوزیږي. اول د قلب نه شروع کوي او قلب د عرش نه بره دی. نو د دې وجې نه نقشبندان صاحبان وایي چې په یو قدم د عرش ځینې تیریږي. ما لیدلی دی رفتار د نقشبندانو. د نقشبندانو رفتار بیا هغه د روح رفتار ښه جسد نه یادوي. دا روح عالم امر ته چې ځان رسوي نو په دې سرعت سره هغلته رسیږي. نو عرض مې دا کو چې ټولې ښکلې طریقې دي خو په نورو طریقو درې واړو کې تا باندې مرید باندې زور ډېر وي او خواري به ټوله د مرید وي. پیر باندې دومره بوج نه وي څومره بوج چې په مرید باندې وي. پیر مبارک خو ورته وایي 1000 کرتې درود وایه او 314 کرتې استغفار وایه او دا وایه دا وایه دا وایه. نور غریب د مرید بنیاد ور باندې راوباسي چې غریب ته که خوب ورځي او که نه ورځي دی به هغه وظایف پوره کوي. او د نقشبندي طریقې کار څنګه وي چې هغلته د مرید کاروایي ډېره نشته دی، صرف دومره به کوي چې صحبت به نه پرېږدي. 40 ورځو کې به خامخا د خپل مرشد سره ناسته کوي. که یې ونه کړه د ده سلسله خرابېږي او د ده هغه بل اور چې کوم دی هغه مړ کېږي. نو د نقشبندي طریقې کې بوج چې وي هغه بوج په پیر باندې وي. څومره د باطن قدرات دی هغه په خپله توجه پاکوي او هغلته هغه بوج ټول په پیر تېرېږي. مرید باندې سختي دومره نه وي. ټول ښکلې طریقې دي خو یو طریقې نه یو طریقه کې چې تاسو ځانونه وتړئ نو تاسو بیا په کمال باندې خپله خبر شئ. نو په آخري کې اولیاء مبارکان او پاکان چې کوم دی دوی ته خدای تعالی داسې خصوصیتونه ورکړي دي چې الہ العالمین د پیرانو مبارکانو د بیعت په کولو سره داسې یو علم دوی ته ورکړي چې د علماو علم بیا هغې ته نه رسېږي. تا ته به امي ښکارېږي لیکن یو پیرو او هغه علم نه و کړی. د زمانې محدثین ورته راغون شو او ډېر زیات مریدان یې لرل. هغه نه یې تپوس وکړه چې ته څنګه پیرې شریعت باندې خبر نه یې. هغه ورته یې ګوره که ما پړ پړ سپارې نه دي لوستلي لیکن تاسو چې هر څه وایې زه په دې پوهېږم چې دا قرآن دی، دا حدیث دی، دا د صحابي خبره ده، دا د امام خبره ده، دا د اچا یو هسې خبره ده. زه یې بېلولی شم. وی ښه نو یو چا ورته آیت تیر کا د مبارک چې سترګې پټې کړې چې اوی قتل ډایرکټ د رب ذوالجلال انوار ورېدل. وی دا د خدای تعالی د قرآن آیت دی. وی وایه
چې حدیث ولستا د محبوب علی السلام د روزینه فیض را روان شوې دا د نبی علی السلام حدیث دی چې د صحابي خبره پیش کړه نو هغه یو پیژندوی دا د اصحابو خبري اخره کې د عربی یو متل پیش کوي دا چا جوړ کړي خبري دي دا د پیغمبر خبري دي او د رسول الله حدیث هغه مبارک د انوارونو معلومه کړه چې یره دی آیت سره څنګه انوار راځي د حدیث سره څنګه راځي دې خو ډېر فرق دی کنه حدیث د قران درجه ته په فیض کې نه رسیږي او د صحابه خبره د رسول الله خبرو ته نه رسیږي او د مولیانو خبره د صحابه خبرو ته نشي رسیدي او د ارچا مقولې چې کوم دی امتلونه چې دین د امامانو خبرو ته د ارچا د خبرې خپل انداز وي خپل طول وي او خپل د انوار او بارش وي خو هغه بارش باندې اولیاء پويږي موږ تاسو په څه پويګو تاسو ته خو کزه د عربی متل وای منو تاسو یې چې د قران یو خایت را تولست یو می حج ته تلو چرتا نه چې واپس راغی چاته تپوسو که څنګه خسره یې راوي چې چا سره به مخامخ کېدم ټول قران راتوي دو پښتو می ولیدل پکې چې پښتو باندې غږیدل یو وای دا سپین په پښتو غپېدل پکې دا سپین نه دا پکې په پښتو غپېدل او یو پکې د اذان په پښتو باندې نو چې دادل ته څنګه اذان او دالته نو د غریبي کې د اذان چې دلته دا په پښتو یې یا ودا سپوغه پاوي نه ټول عربي وا او چې چا سره غږیدي قران به درته وي نو هغه غریب عربی ته قران وي نو مونږ تاسو خو په دې انداز باندې چې متلونو تم قران وایو خو نه اولیاء او داغي فرق شته دي تاسو راځي چې بایزید بسطامی رحمت الله علیه یو عجیب واقعا وورو چې هغه مبارک دنیایي ظاهری علم کې دومره مهارت نه لرلو خو سره داغینا هغه مبارک چې کم دی د یو عیسوي مولا سره یو مناظره کوي په هغه مناظره کې چې دا عیسوي په څومره اعتراضونه کوي تاسو جوابات تووري چې د دنیا یو مولا هم دا جوابونه نشي کولای سوا د داسې یو نر پیر نه چې دغه پیر دا جوابات کړي او په یو مناظره باندې زرګونه او لکونه عیسویان مسلمان کړي دی ایمان راوړل دا مبارک فرمایي په خپل چې لخانه کې ناستما القا راته وشوه وما تویل شو چې د نصرانیانو د عیسویانو اختر دی میله ده د نصرانیانو لباس واچوا سر باندې هغه صلیب چې کم دی داسې یو نشان هم داسې جوړ کا ولی که دا جامع وانه غوندې او دا صلیب نشان جوړ نه کې بیا تاسو نه پرېږدي د عیسویانو هغه مندر ته نو ځان د هغې په شکل کا وی ما وی چې دا به د خدای د طرف نه القاوي کدا به شیطان اوس وسره چولې سینه چې گمراه مې نکی ویزان مې غلې کا وی بیا راته القا او شوزړه کې اولیاء او تزړه کې القاګانی کېږي الهامات کېږي چې پاسې ګرا کارو کا وی بیا مې وسوسه شو چې دا شیطان القا نه سپته لګي گمراه مې نکی خو دا القا بار بار راته کېدا اخر پوه شوم چې یاره دا القا رحمانی نه دا شیطانی نه دا پدې کې څه مقصد دی د عیسویانو لباس مې واچو هغه صلیب مې ځان سره جوړ ک نیغ د عیسویانو په اختر وردن نشو لکونه زرګونه عیسویان په اختر کې راغونډي د نصرانیانو یو مولا پاسې د اوس تقریر کوي یاره چې څنګه د خپل خطبه وای په دې درمیان کې بایزید بسطامی رحمت الله علیه اولیاء سلور قسمه توجه لري یو توجه ته توجه سلبي وای هغه چې کله عالم ته متوجه کینو د مولانا هر څه یاد وباسي انځری مولا صاحب رحمت الله علیه کرامت د امیان صاحبانو ما تډیر بیان کړی دی چې یو مولا ورته ډیر په دباب باندې راغی او کله هغه سار جمع تو سټیم تروته وی تاسو د لګ جمع توړند کې د مانځنه رستو بیا خبري ور سره کو نو چې جمع توړند کا هغه ورته شاله خوانه سلبي توجه وکړ نو قران ته یاد وېسته نو چې یاد تی اوته بس په اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس شروع ک نور ته لار ورکه شو چې اوس په دویم کې څه شی وې چې سلام یو ګرځو انجینی مولا صاحب رحمت الله علیه نه معافي وغوښته چې یاره زرا غله بحث مباحثه ته خو تاسو بزرګان اولیاء سره مباحثه نشي کېره خداوند کریم دې داسې کمال منګو تاسو ترا کی اولیاء او پاکان چې کم دي هغه د سن خالی خلق نه دی هغه بیل داسې توجه دی لري چې سلبي توجه درته کوي چې داسې کمال لري ختمي درنه اڑے صاحب رحمت اللہ علیہ رسوات سے مریدو او سرکانوں میں سے بیداڑے سے مریدو او انزری ملا سے د سرکانوں د میں سے مریدو او دامان بابا جی چې کم دی دا د انزری ملا سے مریدو عبدالرشید بابا جی چې اوس کم ژوند دی دا د دامان بابا جی مرید دا وګړه سلسله ده هغه اڑے صاحب رحمت الله علیه ته شینوار یو مولا وړر په دباب باندې راغی په ما سره مناظره وکا هغه ورته وی کزه درزم ما سره ډیر شیخان دي تکلیف بشه تر راشه هغه چراغه د جمعې ورځ وا اړې صاحب رحمت الله علیه مریدانو توای دا په منبر کې نه وای غټ مولا دی چې موږ ته تقریر وکي اړې صاحب رحمت الله علیه راغی لاندې ورته کې ناسته سلبي توجه ورته وکړه مولا بسم الله ویله خطبه یاد وته نور ورته سنو یاد
حیران پاتش هر څه ته یادول ډېر ټیم ناست دی د حیا د وجې نه بې ادبي دی ډېره معافي د هغې مشهور مولا د شینوارو نه په منبر باندې تشې امتیازې لاړې اډې صاحب رحمت الله علیه ډېر خفه شه مریدانو ته ویې زه د باندې غسل وکئ زما جامې ورته راوباسئ وروا یې غونډئ بیا یې راوسته په منبر یې کېناو ویې زه اوس مقه د شینوارو ملا یې کېنه خو د اولیاو مقابله مه کوه دا نشي کولی چې په منبر کېناستو نو بیا حقه شان تقریر یې وکړه چا خو ډېر مشهور مولا و که نه نه د مانځه نه وروسته یې د اډې صاحب رحمت الله علیه نه معافي وغوښته عرض مې دا کو چې بایزید بسطامی رحمت الله علیه سلبي توجه ورته وکړه د نصراني مولانا خطبه یاد ووته هېڅ یاد نه دي هېڅ ویلی نشي په خوله باندې څه بس خاموش ولاړ دی پوه شوه خو ډېر هوښیار دی اواز یې وکړه شور جوړ شو په دې خلکو کې رعیت ته وي نصرانیانو ته شور ماشور مه جوړوئ پتاسو کې یو شخص محمدی را دننه شوی دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام امتی دی او د هغه د وجې نه زما خوله بنده شوې ده زه نشم غږېدی معلومات وکئ محمدي وباسئ بایزید بسطامی رحمت الله علیه وایي زه غلی شم چې اوس مې ونه پېژني خلکو شور جوړ کا دباونه شروع کړه چې دا محمدي څوک دی ځان دې وښایي موږ به یې ووژنو دا به وکړو هغه به وکړو ما ځان غلی کړی نصرانی مولا ورته وایي شور مه کوئ دا محمدي اوس زه معلومولی شمه اعلان یې وکړه ای محمدي چې هر څوک محمد رسول الله درته په خاطر کې پیش کوم د هغه لحاظ وکړه ځان راته وښایه بایزید بسطامی رحمت الله علیه وایي زما غیرت په جلال کې راغی چې اوس محمد رسول الله په وسیله کې پیش کړی اوس ولې ځان پټ کم که مې د سر خطره مې ځان بښکاره کوم پاسېدم صلیب مې نیغ نیولی دی او د عیسویانو جامې مې اچولي په دوکه دننه شوی یم ورته پاسېدم ما زه محمدي یمه نصرانی مولا راته وایي ودرېږه زه در باندې چنې اعتراضات کوم نصرانیان غصه دي دباو شروع دی چې موږ یې وژنو مولا ورته وایي ناسې نه شئ وژلی زه به ده سره مناظره کوم چې مې پړ که که زموږ دین ته راواوښته ښه ده که راوانهوښته نو بیا یې مړ کوي او که مو پړ کړی نه چې ګورې بېدبي ونه کوي دی چې دومره باتور دی چې زموږ عیدګاه ته را دننه شوی دی پرېږده ده سره زه بحث کوم بایزید بسطامی رحمت الله علیه ورته وایي مولا ګل اعتراض دی کوه چې ستا څه اعتراض دی زه به جواب در کوم اوس هغه اعتراض کوي اول اعتراض دا کوي وایا بایزید هغه یو شی څه دی چې دویم نه لري بایزید بسطامی رحمت الله علیه ورته وایي د رب ذوالجلال ذات دی چې په عالم کې دویم نه لري وایا بایزید بسطامی هغه دویم دوه څه شی دی چې دریم نه لري د مبارک ورته جواب ورکوي هغه ورځ او شپه دی چې دریم نه لري هغه ورته وایي هغه درې شیونه څه شی دی چې څلورم نه لري بایزید بسطامی رحمت الله علیه ورته وایي عرش دی کرسی دی او قلم دی چې څلورم نه لري هغه ورته وایي بایزید هغه څلور شیونه څه شی دی چې پنځم نه لري مبارک جواب ورکوي تورات دی انجیل دی زبور دی قرآن دی لوی کتابونه دی پنځم نه لري او ورته وایي هغه پنځه شیونه څه شی دی چې شپږم نه لري مبارک ورته جواب ورکوي هغه زموږ په دین کې پنځه منځونه دي چې شپږم نه لري فرض دي که وایي هغه شپږ شیونه څه شی دی چې اووم نه لري بایزید رحمت الله علیه جواب ورکوي هغه شپږ ورځې دي په کومو ورځو کې چې خدای تعالی ځمکه او اسمان پیدا کړي دي رب ذوالجلال فرمائی ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام اسمانونه او ځمکې او مابین څومره اشیاء چې دي دا موږ په شپږ ورځو کې پیدا کړي دي دا ته چې اعتراض کوي چې شپږ څه شی دي چې اوم نه لري دا هغه شپږ ورځې دي چې ځمکې او اسمانونه او اشیاء ورکې پیدا شوي دا نصرانیانو مولا اعتراض کوي وایا هغه اووه شیونه څه شی دي چې اتم نه لري مبارک جواب ورکوي اووه اسمانونه دي چې اتم نه لري رب فرمایي خلق 7 سماوات طباقا اووه اسمانونه طبقې طبقې پیدا کړي دي اتم نشته راهب اعتراض کوي وایا هغه اته شیونه څه شی دي چې نه هم نه لري مبارک جواب ورکوي هغه د عرش اته اوچتونکې فرشتې دي دا قیامت په ورځ باندې رب فرمایي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 دا قیامت په ورځ باندې بعد عرش د رب چې کوم دی دا اتو فرشتو بار کړی په اوږو باندې لاندې به ورلاندې اته فرشتي او د خدای د عرش په د هغې د پاسې دا هغه اته فرشتي دي چې نه هم ورسره نشته جوابونو ته ګوره څومره د عقل
او سخت اعتراضات دي او د مبارک ګیریږي نه جواب ورکي ورته وای هغه نه شي نه څه شي چې لسم نه لري د مبارک ورته وای دا د صالح علی السلام نه قوم لري چې هغه ټول فساد کوونکي رب فرمایي وکانه فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون فقاریه کې نه قبیلې چې هغه به فسادونه لټول اصلاح نه کوله هغه نه قبیلې دي دا لسمې نشته وای ورته چې هغه لس شي دي چې هغه یو لسم نه لري مبارک جواب ورکړي دا زمنګ په حج کې چې څوک د تمتع نیت لري د تمتع حج نیت لري او د قرباني وسینې نو درې روزي بالتونی سي او اور روزي بکور کې ونی سي 3 فی الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كامله درې روزي په حج کې ني سره قرباني په عوض کې لو روزي بکور کې ونی سي رب فرمای دا لس پورا روزي دا د غلس روزي دي چې ولسم نه لري هغه ورته وای هغه یو لس شری چې دولسم نه لري مبارک جواب ورکړي هغه د یوسف علی السلام په خوب کې یو لشین لیدلو چې انی رأیت 11 کوكبا ما یو لستوري ولیدل والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين او نور اوس پګمې می ولید چې ماته سجده کوله نو هغه یو لسرونه د یوسف علی السلام دی وایا غدول استشری چې در لسم نه لري د مبارک ورته وایا غدول اسمی اشتری در لسم نه لري ان عده الشهور عند الله 12 شهرا د خدای په نسبت باندې میاشتې 12 میاشتې در لسم نشته وایا غدر لستشری چې سوار لسم نه لري وې د یوسف علی السلام یو لسرونه دی یو پلار دی یو مور دا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين نور اوس پګمې می مولید چې سجده کوله یو لستوري دی یو نور دی اوس پګمې د در لست راهب حیران دی چې یاره یو ایم دویم داغه جواب ورکي دولري درې منشته داغه جواب در لسو تورسیدم بایزید نو ګیریږي راځه دا سوال لګ بدل ک په یو بل شي کېږي طرز بدل ک ورته اوس ورته وایا بایزید هغه کم قوم دی چې رښتې ویلي جهنم ته تله او چې دروغ ویلي جنت ته تله دا کم قوم دی دی ورته وای دا د یوسف علی السلام غورونو دروغ ویلیو چیرې زمونږ ورور شرم خوړلې دروغ ویلیو خو خدای ورته بخنه وکړه جنت تلاړ او هغه قوم چې رښتیا ویلي جهنم ته بځي هغه تاسو عیسویان او يهوديان یې ولی عیسویان وای چې قالت اليهود يهوديان وای ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود وای چې نصرانيان بی دین دي نصرانيان وای چې عیسویان بی دین دي دواړو يهوديان بی دین دي په خپل کې خو یو بل ترشتیا وی کنه رښتیا مو ویلې دي خو ټول به جهنم ته ځي اتا سو یاد حیران شو وی اوس ورنا علمی انداز کې تپوس کوي وستا قران کې یو آیت راغله چې والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا د دې ترجمه صدا مبارک جواب ورکړي والذاریات ذروا مراد د دین هواګانی دي رب وې زما د قسم می پاغا واګانو باندې چې پچلې دلو سره پچپو چپو چلیږي او مراد د فالحاملات وقرا مراد د دینا د اوبو ډکی اورېږي دي رب وې زما د قسم می پاغا اورېزو باندې چې اوبو حامل کړي ډکی کړي دي په بارولس او مراد د فلجاریات یسرا مراد د دین چې کوم نه کشته غانې دي رب وې زمانه پاغلوې بیړېګانو باندې قسمونه چې په بحر کې رواني او المقسمات امرا او د مراد د مقسمات ناغه فرشتي دي چې د شعبان په پنلسی باندې د خلکو رزقونه تقسیمای الله وې زمانه پاغه فرشتو قسم می چې خلکو رزقونه تقسیمای دای مراد يهودي بیا نصراني مولا غلش اوس بل اعتراض پې کوي ورتوای چې هغه څه شی دی چې پاغي کې سا او روح نشته دی او خدای تعالی ورته د نفس او د سا نسبت کړی دی مبارک جواب ورکړي هغه سبعی دی رب وی والصبح اذا تنفس زما د قسم می پاغه سبعی باندې کله چې سارا کاږي یعنی سبعی روخی دا سبعی دی هغه په اعتراض کوي وایا هغه سوار لسین کم یو شی دی چې هغه ته خدای تعالی
چې خدای تعالی هغه ته د خبر ورکولو اعزاز ورکړي دی. هغه څوار لشین سدي. بایزید رحمت الله علیه ورته وی هو اسمانونه دی او وزمکه دی. فقال لها وللارض اتيا طوعا وكرها قالتا اتينا طائعين. خدای تعالی زمکه ته او اسمانونو ته ټول ته وی په خوخی کې په اطاعت سره کې پناه خوخی اتیان مکوي. نو دې ټولو جواب ورکړي چې الها په تابعداري باندې من قانون تا تا چې ستاسو خدمت وي ستاسو امر من به داغه موافق چلیږو. هو اسمانونو دا جواب ورکړ او زمکم دا جواب ورکړ. دا سوار لسوا اسمانونو او زمکی اپو شو چیرې په علمي سوالونو کې مګیر نشه. راځه اوس عقلي سوالونه نور ور باندې وکړه. ورته وایي بایزید رحمت الله علیک هغه کم قبر دی چې خپل مړی په خېټه ګرځولې دی. مبارک جواب ورکی دا د یونس علیہ السلام مئی دے. د یونس علیہ السلام مئی دے. فالتقمه الحوت وهو ملیم. نو یونس علیہ السلام په خېټه ګرځاو په دریاب کې کړ. اور توای وای هغه کمی اوبدي چې نه د اسمان نه ورېدلې دي نه د ځمکې نه راوتلې دي. ورکه جواب دا کمی اوبدي چې نه د اسمان نه راوړېدلې او نه د ځمکې نه راوتلې دي. بایزید رحمت الله علیه ورته وای دا هغه اوبدي چې سليمان علیه السلام بلقیس ته لېږلې وي. څنګه دا اسونو ته منډه ورکړه کله چې اسونه ګرم شونه د پوزونه یو پرشاره وته دا هغه پرشانه او به جوړ کړی د بلقیس ته ولېګلې چې نه رشدا سه او به پیدا ک چې نه د اسمان او بینه د زمکی او بی دا هغه او بدی چې د اسونو د پوزونه جوړی شي دا غیر تپ نه جوړی. راهب ورته وای هغه سلور شینو خایا چې د مور د خېټ نه پیدا نه د مور د خېټ نه پیدا دی او نه د پلار د شانه. سلور شین دي د مور د خېټ نم پیدا نه دي او د پلار د شانم پیدا نه دي. دا څه شی دي؟ بایزید رحمت الله علیه پیر دی خادي وی پیران علم نه لري. جوابونه د پیرانو ته ګوره. د مناظره ده کنه د عیسویانو سره. بایزید رحمت الله علیه پیر سے ورته وای هغه یو اسماعیل علیہ السلام د هغه ګړو کله چې داغه په عوض کې ګډ حلال شو ا جنتی ګډو نه د پلا مور نه پیداو نه د پلار د شانه پیدا. او بل دا صالح علیہ السلام خو صالح علیہ السلام ته چې کوم خدای تعالی را لګیو. او بل آدم علیہ السلام دی حوا بیبی دا هغه نه د مور د خېټې نه پیدا دي نه د پلار د شانه. دا سلور شي نه دي چې دا نه د مور د خېټې نه دي نه د پلار د شانه. راهب ورته وای د ټولو مخکنه چې کوم وینه پزمکه توې شوی دا هغه د چا وینه دا. بایزید رحمت الله علیه ورته وای هغه د حابل وینه دا چې قابل وجلو. د آدم علیہ السلام دو زامن قابل را پورته شو او حابل یې وجه. راهب ورته وای هغه څه شی دی چې الله تعالی پیدا کړو او بیا یې په خپل په تجارت باندې او په بیع واخست پیدا یې مکو او به خریداري ور سره وکړه. دا څه شی دی؟ بایزید رحمت الله علیه ورته وای هغه د مسلمان نفس دی. خدای تعالی دا نفس پیدا کړ او بیا په تجارت باندې واخسته. ورته وای ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. خدای تعالی د خلقونه نفس او مال خسته پدې چې په عوض کې به جنت ورکړي. تبا مال او نفس قربان کړه الله په لار کې نو خدای به جنت درکړي. دا دغه نفس د خدای پیدا کړی دی بیا په بیرته خسته په جنت باندې. راهب ورته وای هغه کوم आवाज دی چې خدای تعالی پیدا کړی دی او بیا په خدای بدی بیان کړی دا وېدا د خر आवाज دی. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. خامہ خبد आवाज په आवाजونو کې د خر आवाज خدای پیدا کړی دی او بیا پیرت کړی دا د خر आवाज یې دی. راهب ورته وای چې کوم مخلوق دی چې الله پیدا کړی دی او د هغه د لویوالو نه خلک یې رولې دي. خدای پیدا کو خلک یې ویرول چې ګوره دا ډېر غټ شی دی او ځان ته ساتي. بایزید رحمت الله علیه ورته وای دا د خزو مکر او فریب دی. رب فرمای ان کیدکن عظیم. هغه بادشاہ ورته وای خپل بیبي ان کیدکن عظیم یقینا اخذ استاسو فریب ډېر غټ دی. دا هغه د خزو مکر دی. راهب ورته وای کم شه دی چې الله تعالی پیدا کړو بیا خپل د هغه باره کې پوښتنه وکړه پیدا کړم خدای دی او بیا تاسو کوي چې دا څه شه دی. بایزید رحمت الله علیه ورته وای دا د موسی علیہ السلام امصاد رب پیدا کړو بیا ورته وای ما تلک بیمینک یا موسی. دا لاس کې څه شی دی پیدا کړم خپل د تاسو نه کې. راهب ورته وای په خزو کې د ټولو نه زیاته بهتري خزي کمی دي او د ټولو نه بهتر دریابونه کم دي. بایزید رحمت الله علیه ورته وای په خزو کې بیبي حوا رضی الله عنها خدیجه الکبرى بیبي عائشه صدیقه آسیه بیبي فاطمه الزهرا بیبي مریم رضی الله عنها دا پاکي بیبيانی بهترین دي.
او په دریابونو کې غوره دریابونه جیحون دی، سیحون دی، دجله دا، فرات دی، دریای نیل، دا دریابونه بهتر دریابونه دی. راهب ورته وایي په 12 میاشتو کې غوره میاشت کمه ده او په شپو کې غوره شپه کمه ده. مبارک جواب ورکوي د رمضان میاشت غوره ده او شب قدر لیلة القدر بهتر دی. هغه په اعتراض کوي وایي بهتر غر کم یو دی او بهتر ساروی کم یو دی. بایزید رحمت الله علیه ورته وایي په غرونو کې بهتر غر کوی تور دی او په سارو کې بهتر ساروی اس دی. راهب ورته وایي اوس واوره اعتراض، وی وایا هغه یوه ونه ده 12 څانګې دي، په هره څانګه کې 13 پاڼې دي، په هره پاڼه کې 5 ګلونه دي او دا 5 ګلونه 2 نور ته دي او 3 سوري ته دي. دا څه شی دی؟ اوس عقلي سوال واوره. یوه ونه ده 12 څانګې دي، هره څانګه کې 13 پاڼې دي، په هره پاڼه کې 5 ګلونه دي او په 5 ګلونو کې 2 نور ته دي او دا 3 ګلونه سوري کې په 2 نور لګي او په 3 ونه لګي. د مبارک ورته وایي دغه اونه چې دا کال دی، دا 12 څانګې 12 میاشتې دي، په هره میاشته کې چې 13 پاڼې دي نو 13 ورځې دي، په هره پاڼه کې 5 ګلونه دي نو هره ورځ کې 5 منځونه دي، نو دا 2 منځونه د ورځې رڼا ته کېږي او 3 منځونه په تیاره کې کېږي. یاره څومره سبحان الله لګوئ په شوق. بایزید بسطامی رحمت الله علیه علم دی کنه، عقلی اعتراضات دي د عیسوي سره مناظره ده، یو پیر صاحب کړی ده، نو عجیبه مناظره ده. بایزید بسطامی رحمت الله علیه چې جواب ورکا نو بیا ورته سوی ورته وایي چې هغه کم یو شی دی چې په هغې باندې حج فرض نه دی، خو چې کله بیت الله شریف ته ورسېده نو طواف یې ترې نه وکړه. دی ورته وایي دا د حضرت نوح علیه السلام کشتۍ ده، حج پې نه دی فرض، خو چې کله په اوبو ګرځېده چې خانه کعبې ته رانږدې شوه نو د نوح علیه السلام کشتۍ هم د کعبې نه طواف وکړه، دا هغه کشتۍ. راهب ورته وایي وایه خدای تعالی څومره رسولان پیدا کړي دي او څومره نبیان پیدا کړي دي. بایزید رحمت الله علیه ورته وایي صحیح علم اندازه خدای تعالی ته ده، خو موږ ته شریعت نه دومره معلومه ده چې 1,40,000 زیاتو کم انبیا او 313 رسولان دي. بایزید رحمت الله علیه چې جواب ورکا ورته اوس هغه ورته وایي وایه هغه 4 شیونه کم یو دي چې د هغې بنیاد یو دی لیکن خوند او رنگ مختلف دی. دا څه شی دي؟ د مبارک ورته 4 شیونه غوږونه دي او سترګې دي او پوزه ده او خوله ده، بنیاد یو دی، یو انسان کې دي، خو لیکن خوند او بوی کې فرق شته دی. د غوږونو د اوبو خوند تریخ دی، د سترګو د اوبو خوند مالګین دی، د خولې توکاڼې خوږې دي، د پوزې د اوبو خوند تریو دی. دا شی نه. راهب ورته وایي وښایه چې خر په خپل آواز کې څه وایي. اوس د مولا نرشد د جواب دی ورکی چې دا خر رمباړه کوي نو دا په آواز کې څه شی وایي. دا د اولیاءو نه بغیر بل چاته علم نشته. بایزید رحمت الله علیه ورته وایي چې خر په آواز کې وایي لعن الله العشار، خدای تعالی په پاټکیانو ټکسونو والا باندې لعنت ورولې دی. لعنت د خدای په پاټکیانو باندې. دا کم پولیس چې سرکاري عہده نه د ځان نه د خلکو نه پیسې اخلي ټکسونه، دغه عشاریان دي، په دې باندې لعنت. او په مسلمانانو کې د دینه سخت عذاب د بل چا نشته. او په افغانستان کې خو پاټکیان تاسو پیژنده په خو هغه پاټکیان دي چې شریعت او واکدار او قاضي او امیر نه دي مقرر کړي، ځان نه پیسې ټولي او خلکو نه پیسې اخلي، دا پاټکیان عشار. راهب ورته وایي چې سپی په خپل آواز کې څه شی وایي. بایزید رحمت الله علیه جواب ورکوي ورته وایي ویل لاهل النار من غضب الجبار. دا ورته وایي بهرحال اخر کې وایي چې وایه اوښ په خپله تسبیح کې څه وایي او حسبي الله وکفا بالله وکیلا. طاووس په تسبیح کې څه وایي الرحمن العرش استوا وایي. وایه بلبله په تسبیح کې څه وایي سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. په آخره کې چې کله نصرانی مولا راګیر شو او نور ورسره لاره پیدا نشوه، ویره زما نور سوالونه خلاص. بایزید بسطامی رحمت الله علیه ورته وایي دا دومره 29 اعتراض تا وکړه او ما جوابونه درکړه. صحیح دي؟ نصرانی مولا وی چاو وی یو اعتراض در باندې کوم جواب به واسترا کوي. سید وی کرا دینه کپړ به ایمان براوړې وی او وړم وی وایا کله چې جنت دروازې ته زنجیر پروت وي
او هغه ته یوه غټه تاله پرته وي، د هغې زنځیر د تالې چابي څه شی دی؟ نصرانی مولا ګیر شو، جواب نشته. خلکو شور جوړ کا، عوامو ته وایي شور مه جوړوئ، زه تاسو نه یریږم، که ټول وعده کوئ چې صحیح جواب ورکا او ایمان راوړو نو جواب ورکوم. نصرانیانو ورته ورکا جواب، وی جواب دا دی چې جنت د دروازې د تالې د زنځیر د تالې چابي دا کلمه ده چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، دا کلمه یې چابي ده. نو په دې یو کلمې لوستو سره چې څومره زرګونه لکونه خلک عیسویان په هغه مندر کې راغونډو او یا په هغه ذکر راغونډ شوي، ټولو ته خدای تعالی ایمان نصیب کا. نو معززو سامعینو، عرض مې دا کو چې اولیاء مبارکان نن ټول بیان د پیرانو مبارکانو مبارک یو چې د خلکو طعنو پسې مزئ. حقانی اولیاء منئ، کم چې دروغجن د شریعت خلاف دي، چرسونه څه کوي، ډمامې غږوي، موږ هغې ته ښه خلک نه وایو. تفسیر روح المانی لیکلی دی کم ناقص پیر چې د شریعت خلاف وي او د محض قد نشین دی او خلک دوکه کوي. د چا په کار وي کدا کې د چا په کار وي په پیښور کې له بیت الله سره به وینه. ګرانو خوږو اورېدونکو او خوږو مینهوالو، دا ښکلی کیسټ او همداشان نور کیسټونه د جید علماو تقریرونه، تلاوتونه، نعتونه او انقلابی جهادي ترانې، نظمونه به تاسو ته په دې پته ملوي. پته یاد لرئ، اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز، پشتې قصهخوانی، کباړي بازار، پیښور ښار. د مجاهد فیض